السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یوه ښځه د حضرت داود علی نبینا و علیه الصلاة والسلام حضور ته راغله. که دا ستاسو اول راتګ وي لومړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګنټۍ نښان هم کېکاږئ او دا ویډیو نورو مسلمانانو ته شیر کړئ. ستاسو د ثواب ذریعه به وي. یوه ښځه د حضرت داود علی نبینا و علیه الصلاة والسلام حضور ته راغله او ورته یې وویل: ای د خدای جل جلاله پیغمبره، ته راته دا ووایه چې خدای ظالم دی که عادل؟ داود علی نبینا علیه الصلاة والسلام ورته وویل: بیشکه چې خدای عادل دی، هیڅکله ظالم کیدی نشي. بیا یې وویل: ولې څه مسله ده چې داسې پوښتنه دې وکړه؟ ښځې وویل: زه کونډه یم، 3 لوڼي لرم، په خپل لاس دسمالونه، رومالونه، شیان جوړوم، بیا یې د ماشومانو لپاره خرڅوم تر څو وږي پاتې نشي. دشپی مې یو دسمال جوړ کړو، سهار چې کله بازار ته تلم خرڅاوه مې، مرغۍ راغله راڅخه یې دسمال یووړ، اوس مې بچي وږي پاتې دي، دومره څه نشته چې بچي پرې ماړه کړم. ښځه لګیا وه خبرې یې کولې چې د داود علی نبینا و علیه الصلاة والسلام د کور دروازه وټکېده. حضرت داود علی نبینا و علیه الصلاة والسلام غږ وکړ: هر څوک چې راځه راننوځه. ګوري چې 10 نفره تجاران دي او داود علیه الصلاة والسلام ته راغلی دي، هر یو سره 10 دیناره دي. دیناره داود علی نبینا و علیه الصلاة والسلام ته ورکړل. ورته یې وویل: دا یو مستحق کورنۍ یا کس ته ورکړه. داود علیه الصلاة والسلام وپوښتل: د دې سرجمه دینارو علت څه شی دی چې ټولو یو دمې راوستل؟ تجارانو وویل: موږ په یو لوی سفر روان وو چې د دریاب څپې راغلې او زموږ په کښتۍ کې درز پیدا شو، یو کونج یې سوری شو. دې وخت کې مو یو مرغۍ ولیده چې په پښو کې دسمال دی او زموږ پر خوا یې راخوشی کړو. هماغه دسمال و چې سوری مو پرې بند کړو او د مرګ وژغورل شو. بیا مو له ځان سره وویل چې موږ به د شکرانې او صدقې په خاطر 10 دیناره غریبې کورنۍ ته ورکوو. اوس دا دیناره واخله او یوې کورنۍ ته ورکړه. داود علی نبینا و علیه الصلاة والسلام ښځې ته وکتل او ورته یې وویل: خدای پاک جل جلاله له دریابه تا ته ډالۍ را استوي او ستا پر دسمال څو تنه له مرګ ژغوري او تا ته ستا د زحمت ثمره رسوي. عبرت: هر حال کې صبر کوونکی اوسه، په څه باندې چې الله جل جلاله پوهیږي بنده Mm-hmm.